یا څه وکړم پیسې نشته او څوک قرض هم نه راکوي دا هر باندې دي پاسپورټونه هم ټول باندې یاره دا به څنګه شي دا مسله والله که په دې ملک کې خو نور ذاتي چې ولاکه کېږي پوه شوې څه وکړي سړی کار مو وکړو زده کړې مو وکړې پوهنتون مو ووایو دا اوس حیران پاتې یم چې څه وکړم پلانی خو ښه شوله پلانی سلامونه دوستانو هیله ده چې جوړ او روغ به یاست وخت به مو په خیر تېرېږي ما غوښتل چې یو بعضې وخت باید سړی حیران شي داسې یو حالت کې یو ټول په یو دریاب کې را ډوب یو د غمونو د مشکلاتو د مالي ستونزو د فقر د لوږې د چا درد ته سړی ودرېږي د چا مشکل ته سړی ودرېږي نو بینان ډېر هغسې علمي بحثونه سړی نشي کولی ځکه چې کله کله دا دماغ یې نشي اخیستی ځکه چې روان سړی علم یا هغه موضوع ته نه وي جوړ نو زما هدف دا ده لکه مخکې چې مې په یوه خپرونه کې ویلي وو تا چې به کتلي یا به م نه وي کتلي که نه مې کتلي ویې ګورئ چې موږ باید خپل حالت تغیر کړو که هر څو لوېدلي یو هر څو کړېدلي یو هر څو بیا ولوېږو تر هغه به راجګېږو تر څو چې مو دې دنیا کې قسمت ختمي لیکن یو شی چې ډېر مهم ده موږ بیا له لوېدو ډېر سخت ډارېږو موږ له بیا ناکامي ډېر سخت ډارېږو او دا ډار په کار هم ده دا وهم په کار هم ده دا هغه وهم ده چې له کلو موږ پکې رالوی شوي او بالاخره پکې له منځه ځو خو زه دا وایم چې راځئ حالت ته تغییر ورکړو راځئ وخت ته تغییر ورکړو راځئ فکرو ته تغییر ورکړو راځئ اهدافو ته تغییر ورکړو راځئ ځانو ته تغییر ورکړو اوس دا په ما او تا پورې اړه لري چې ما او تا څنګه تغییر غواړو آیا داسې تغییر غواړو لکه کله چې دا تاریخ تکرار شوی په ما او تا باندې آیا داسې تغییر غواړو چې تر دو نورم خراب شو آیا که داسې تغییر غواړو چې خپل وجدان ته خپل ځان ته په خپل ځان باندې افتخار وکړو او په خپل ځان باندې فیصله حساب یې وکړو چې ما وکولی شم دا مهمه نه ده چې تا څومره زده کړې کړي یا ما څومره زده کړې کړي څومره معلومات لرم څومره په اصطلاح باندې تجربه لرم څومره ورو ورو ګله سفرونه مې کړي دي څومره حال لرم څومره دا لرم نه درد د کوم درد ته دوا شوی دغه معلومات کوم درد ته دوا شوي دي دغه زده کړې کوم درد ته دوا شوي دي دغه سفرونه دا تجربې کومې درد ته دوا شوي دي ګورئ کله کله بعضې معلومات بعضې تجربې د انسان د اقدام مخه نیسي ځکه معلومات دومره ډېر سي تجربې دومره ډېرې سي لاره خنډ کړي چې کوم طرف ته حرکت وکړي سړی اقدام نه ودرېږي سړی ځکه تا ته هر بوت ښکارېږي نه کله به پکې ورغورځې که نه نو هدف په دې کې دا ده زما ګرانه وروره زما ګرانې خورې زما ګران ملګرې راځئ بیا یې شروع کړو مخکې مې ویلي بیا م وایم او تر هغه پورې به وایم تر څو چې موږ تاسې یو برنامه شروع کوو د خپل ژوند دپاره قلم او کاغذ راواخله خیر راواخله له وسه خو نه کېږي زه پوهېږم چې ولاکه زما هم له وسه کېږي چې څوک راته قلم او کاغذ راواخله خو ته یې راواخله ویډیو سټاپ که قلم کاغذ راواخله ولیکه پکې زه څوک یم د کوم ځای راغلی یم څه کوم او چېرته ځم زه په دیني اړخ باندې کار نه لرم زه غواړم څنګه موږ کولی شو پیسهداره شو څنګه موږ کولی شو پیسې پیدا کړو څنګه موږ کولی شو خپل اهدافو ته ورسېږو څنګه موږ کولی شو خپل کاروبار شروع کړو موږ الحمدلله دیني علما ډېر زیات لرو موږ الحمدلله په دین کې پوره د معلوماتو دپاره کتابونه لرو تفسیرونه لرو هر څه لرو مګر نن موږ له فقر سره مخامخ څنګه کولی شو خپل فقر نه ووځو څنګه موږ کولی شو چې
نور باندې خپل ژوند بوج نشي، نور هر ورځ مړه نسو، نور هر ورځ هر لحظه مړه نسو، یو وارې مړه سو، یو وارې ژوند وکړو، یو وارې مړه سو. موږ ته په لحظه کې څوک دونه زړه راکړي چې ژوند ته مو زړه ورشي، څو لحظې چې وځي بیا له ژونده پښیمانه شو. چاره دا ژوند خو تور تم. دا ولې؟ ځکه په دې خاطر چې موږ نه غواړو چې تغیر وکړو او موږ نه دې غوښتي. موږ غواړو چې څوک لاس راکړي او له لاس نه ونیسي. موږ غواړو څوک خیرات راکړي، موږ غواړو چې څوک کومک راسره وکړي. تر کله موږ غواړو نور مو درک کړي، موږ ځان نه درکوو، موږ غواړو نور مو درک کړي، موږ غواړو نور موږ ته احترام وکړي. موږ چاته احترام نه کوو، موږ ځان ته احترام نه کوو. البته موږ غواړو نور زموږ مشکلات وڅاري، نور زموږ مشکلاتو د حل دپاره نور پیدا کړي، خپلو مشکلاتو دپاره د حل لاره نه پیدا کوو. تا ته به دا پروسه ډېره درازه ښکارېږي، مګر دا په ډېر لنډ وخت کې عملي کېږي که ته باور ولرې په ځان باندې، که ته یقین ولرې په خپلو خوبو باندې، او که ته یقین ولرې په خپل خدای باندې. ګورم دا ډېر عام متل ده چې موږ تاسې وایو، خدای تعالی وایي چې ته حرکت وکړه زه برکت کوم. مګر زما او ستا له حرکت نه لاس په شا نیولي دي، حلقې دي، تصمیم نه سو نیولی. څه شي به له لاسه ورکړې؟ ته ماته دا وایه. کله چې ته ځان په اصطلاح تباه بولې نو څه شي به له لاسه ورکړې؟ هېڅ شي له لاسه نه ورکوې، بلکې لاس ته یې راوړې. نو راځه زما ګران ملګري، قلم و کتابچه خو به در اخیستې وي که نه چې زه شروع کړم فلسفه. اوس ته غوږ خپلې جامې هغه ستونزې دي نوټ کا چې ته ځینې ډېر دردېږي، ته ځینې ډېر زیات دردېږي، ډېر زیات کړېږي. هغه څه شي دي؟ او د دې د حل دپاره یو بله خبره، د دې د حل دپاره د تا دروني جذبه د کوم مشکل د حل دپاره ده. یعنی مشکلات خو تا نوٹ کړو، پړپړه ده، دغه اوس کتابچې په پیډه کې سوي وي مشکلات. خو مثال د کوم مشکل د حل دپاره ته دروني جذبه لري چې دا باید حل شي. مهمه نه ده چې ټول ته سلیکټ کړې، یو مشکل سلیکټ کړه او دغه یو دپاره د حل لاره پیدا کړه. فکر پرې وکړه، سوچ پرې وکړه. پیسه داره کېدل یا په اصطلاح باندې خپلو اهدافو ته رسېدل دا په سختي نه کېږي چې په سختو کارو وکړي، ډېر مشکلات تېر کړي. که نو زموږ ستاسې افغانان، زموږ ستاسې پښتانه، زموږ ستاسې ټولې دغې سیمې خلک دي، دغې جغرافیې اسیا خلک ډېر غټ مشکلات کوي. ورڅه غرو ته ډبرې راکښته کوي خلک، ورڅه په ښارو کې څه شاهکاري وي، شاقه کارونه کوي ماشومان. خو په زور سره نه کېږي، فکر سره، فکر، عقل، سوچ او حوصله، صبر څخه. پرېږده چې نور تا رد کړي، پرېږده چې نور په تا باندې دی دا سړی خوشي لګیا ده، دا ویلی چې پرېږده چې دا وایي، لیکن دا رنګ راوړي چې ته یې وکړي، زه یې وکړم، بل یې وکړي، آهسته آهسته دا رنګ راوړي. د ما دغه بحثونه چې دي دا مقدماتي دي، دا هغه تخنیکي پړاو ته نه دي رسېدلي چې موږ تاسې بیا څه کولی شو، بیا څه کولی شو. دا له هغه ځایه شروع کېږي چې موږ تاسې اوس څه وکړو یارونه. سهار په 10 بجې راجګ شي، ناشته مو نه کې له ډېر خفګان، ځکه کور کې مو خفه یې ټول، وایي دی بېګا پرېوځي نه ساه راجګېږي. دغه بحثونه د دغه وخت بحثونه دي چې موږ څنګه کولی شو آهسته آهسته یو بل ته لاس ورکړو، جذبه ورکړو، همت ورکړو. دا حالت په ټول راغلی ده، ټول یې لري. باور وکړئ، ما په تېره ویډیو کې مو ویلي دي، ما په تېره ویډیو کې مو ویلي ما غوندې بې غیرته سړی نشته.
ما غوندې ډارن سړی نسته والله کوي. لیکن زه په دغه ډار په دغه مشکل باندې راولاړ سېږم. زه غواړم له تاسو سره، له تاسو خپلو ورونو خوندو سره د خپلې ناکامیو، د خپلو مشکلاتو د حل لپاره مشاجره وکړم، خبرې وکړم. راځئ سره یو ځای سو، راځئ لاس ورکړو بل ته. زه په دې مطمئن یم 1 کال 6 میاشتې که موږ د خپل ځان د اهدافو لپاره سلسله وټاکو نو موږ او تاسو به ډېر بریالي اوسو. خپل دا غټ فکر دا وړه موبایل کې په دا کوډ اپلیکیشن چې د ګوتې غوندې دا په دې کې ورخوسی نه کړو، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب. راځئ کتاب وګورو، یو څه وخت دا بند کړه، ځان ته وخت ورکړه چې څه وکړم یار. ځکه تا خو موږ او تاسې ملک کې خو داسې چې نه خپرېږي چې هغه تا ته امید درکړي، تا ته هیله درکړي. هلته پوره د غم دریاب لحظه په لحظه د تا فکر ته درځي، لحظه په لحظه ته ګوري چې یاره دا چیرې 2 ساعته تېر شوي، اخر چې ګوري شا دې درد کوي، ځان دې درد کوي، ټول موبایل چارج خلاص کړي، څه ورکړي، برقونه هم نه وي. بیا چې زر راځي برقونه ورکړي، برق ته ورو بیا شروع. دا پروسه دوام لري، ډېره سختي ده، ډېره بدبختي ده. زموږ بحثونه دوام لري انشاءالله. د تاسو یو ځای کېدو په هیله. سلام علیکم.